السلام علیکم. زما نوم فرید کاسي، زه د جنوبي پښتونخوا کوټې څخه تعلق لرم. دا وخت زه په روس کې ژوند کوم او د ان پی د ګوند څخه تعلق لرم او په کلکه د منظور پښتون ملاتړ کوم. زنده باد. السلام علیکم. زما نوم سردار محمد دی. زه د افغانستان اوسیدونکی یم او فعلا روسیه کې ژوند کوم. زه د پښتون منظور پښتون د ژغورنې د پښتون ژغورنې نهضت نه په کلکه دفاع کوم. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه حاجي محمد د افغانستان د خوست اوسیدونکی یم. زه په خپله د منظور د ژغورنې غورځنګ نه په کلکه دفاع کوم او په هر مونږ ورته تیار یو او ورته ولاړ یو. السلام علیکم ورونو. زه احمد خان خروټی د جنوبي پښتونخوا کې د محمود خان د ګوند غړی یم. فلحاله دا وخت په روسیه کې ژوند کوم. زه د منظور پښتون د ژغورنې نهضت نه په کلکه باندې ملاتړ کوم. زنده باد. بسم الله الرحمن الرحیم. زه حسن پیمان افغان یم. د زړه له کومې د پښتنو د دې خوځښت څخه چې د ازادۍ بوی ترې راځي په کلکه ملاتړ کوم او بریالیتوب ورته غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احمد شاه تخلص مې ګلزای د لغمان اوسیدونکی. فعلا په روسیې خاوره کې اوسېږم. زه د منظور پښتون د نهضت نه په کلکه ملاتړ کوم. مخ به وړاندې موږ تاسو سره یو. السلام علیکم. زما نوم تازه ګل دی. زه د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. زه د منظور پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ څخه په کلکه ملاتړ کوم. ورسره یم او ورسره به اوسم. سلام علیکم. السلام علیکم. زما نوم شیرودي دی. زه د یو افغان په صفت د منظور پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ نه په کلکه ملاتړ کوم. د تاسو سره یم. کامیاب او سرلوړي مرغۍ جاړي په دې بندو پنجرو کې بچي زمونږ خوار شول د تاسو فیصلو کې. دا من مرغۍ جاړي په دې بندو پنجرو کې بچي زمونږ خوار شول د تاسو فیصلو کې. زنځیر رانه تاویږي دا څنګه ازادي ده. اواز مو نه رسیږي دا څنګه ازادي ده. ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده. د ژوند بیړۍ ماتیږي دا څنګه ازادي ده. ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي ده. کورونه مورانیږي دا څنګه ازادي ده. پښتون پکې غرقیږي دا څنګه ازادي ده. د ژوند بیړۍ ماتیږي دا څنګه ازادي ده.